بدخشان څخه تازه او بد خبر. بدخشان کې ترافیکي پیښه 4 کسان مړه شوي. د یو بل خبر له مخې بلخ کې نن یوه ترافیکي پیښه کې 9 کسان وژل شوي. دوستانو په سلامونو نیکو هیله مو هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ رمټ به یې ویډیو را سره تر پایه وګورئ. چینل سبسکرایب کړئ. په بدخشان کې یوې ترافیکي پیښه کې 4 کسان مړه شوي دي. بدخشان ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې 4 کسان مړه شوي او 3 نور ټپیان دي. د بدخشان د اطلاعات او فرهنګ ریاست په یو بیان کې وایي چې پیښه نن سهار د شهر برزک ولسوالۍ په کرنو سیمه کې د یوه کرولا موټل د اوښتو له کبله شوې ده. په بیان کې د پیښې علت د سړک خرابوالی ښودل شوی دی. د یو بل خبر له مخې بیا په بلخ کې نن په یو ترافیکي پیښه کې 9 کسان ټپیان شوي دي. د بلخ امنیه قومندانۍ وایي چې پیښه د مزار شبرغان د لویې لارې په اوږدو کې د ډرایورانو د بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوې ده.